د تهران د کډوالو چارو مسؤل وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه هېواد ته ځي دوی ورته 24 ساعته خدمات برابر کړي دي. سلامونه افغانانو، هیله لرو او جوړ به یاستئ. وحید ګولیکاني د تهران د اتباعو او مجنونو د چارو رئیس ویلي چې په تهران کې د افغان کډوالو د داوطلبانه وتلو لپاره د شپو او ورځو په اوږدو کې بشپړ خدمتونه برابر شوي دي. هغه په یوه ناسته کې په افغان کډوالو باندې غږ کړی دی چې که انفرادي وي او که د کورنۍ په بڼه د ورځې او شپې په هر وخت کې کولی شي د تهران د خاوران د بیرته ستنېدو مرکز ته مراجعه وکړي. د کاني په وینا په دغه مرکز کې اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي څو د هغو کسانو چې غواړي افغانستان ته ستانه شي د ستنېدو او اعزام بهیر په اسانۍ او ډاډ سره پر مخ ولاړ شي. هغه ټینګار کړی دی چې د شپو او ورځو پرلهپسې خدمتونه د دې لپاره برابر شوي دي چې د افغان کډوالو داوطلبانه بیرته ستنېدو پروسه لا اسانه او چټکه شي. دوی ویلي دي هغه افغان کډوال چې غواړي له تهران څخه افغانستان ته ستانه شي کولی شي د شپې او ورځو اوږدو کې 24 ساعته خدمات د دوی لپاره فعاله دي او دوی وایي چې موږ په دې برخه کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي دي.